د خاورینې نړۍ پر مخ زیات شمیر حیرانونکي او عجیبه انسانان ژوند کوي چې تاسو د هغوی په لیدو سره کیدای شي داسې فکر وکړئ چې د دې کارونو سرته رسول اصلا امکان نه لري. د دې انسانانو په وجود کې ځینې وړتیاوې په طبیعي ډول شتون لري او ځینو یې د کلونو سختو تمریناتو څخه وروسته د دې کارونو د سرته رسولو وړتیا ترلاسه کړې ده. په دې ویډیو کې د همدغه انسانانو له ډلې څخه یو شمیر انسانان تاسو ته د نمونې په ډول درپېژنو. السلام علیکم، د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه دمخه مهرباني وکړئ چې چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو دمخه پر وخت ترلاسه کړئ. لومړی میشل لیټیشو نوموړی شخص چې د فرانسې تبعه و د هر څه خوړونکي لقب یې هم ګټلی و. هغه داسې یو شخص و چې د شیشې او فلزاتو په شمول هر ډول سخت شیان یې خوړلی او هضمولی شول. نوموړی د 9 کلنۍ په عمر کې په خپله دغه وړتیا پوه شو. د څېړونکو په وینا نوموړي د 1971 کال څخه تر 2000 کال پورې یوازې 9 ټنه فلزات خوړلي وو. په اصل کې دا یوه نادره ناروغي وه چې په هغې کې معده کولی شي هر ډول مواد هضم کړي او تر ټولو جالبه خبره دغه ده چې کله به میشل عادي خوراک کولو نو هغه به ناروغ کېدلو. د میشل معده تر نورو انسانانو څو چنده ضخیمه وه او کولی شول چې هر ډول غذایي مواد او سخت توکي هضم کړي. د ده یو جالب ریکارډ دا دی چې ده د یوې تیارې ټولې ټوټې خوړلې وې او هغه یې د خوراک په واسطه ختم کړې وه. میشل لیټیشو په 2000 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو، مګر د ده حیرانونکي وړتیاوې اوس هم په ویډیوګانو کې ښودل کیږي. دوهم، سټیو لوټوین. د عمر په تیریدو سره د هر یو انسان وجود کمزوری کیږي او هر شخص د خپل وجود او خپلو هډوکو د قوي ساتلو لپاره د ملټي ویټامین، منرالونو او داسې نورو تقویتي موادو څخه ګټه اخلي. مګر سټیو لوټوین یوازینی داسې کس دی چې په ورځني ډول خپل وجود ته د مار زهر تزریق کوي او د هغې په واسطه خپل وجود تقویه کوي او د خپل وجود مقاومت د ناروغیو په وړاندې پورته بیایي. سټیو لوټوین اوس مهال 50 کاله عمر لري، خو د ده بدني طاقت د 25 کلن څخه تر 30 کلن ځوان سره مقایسه کیدلی شي. د کوپنهاګن پوهنتون محققینو په سټیو لوټوین باندې زیاتې څېړنې سرته رسولې دي او د ده په هکله داسې وایي چې د ده معافیتي سیستم د دې وړتیا لري چې د مار زهر خنثی کړي او د هغې څخه د خپل وجود په ګټه کار واخلي. د کوپنهاګن پوهنتون محققینو د وینې په کارولو سره زیات شمیر انټیډوټ او انټي درمل جوړ کړي دي چې د نورو خلکو د درملنې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دریم، اډ ویسټرز. نوموړی یو غرختونکی دی چې په نړۍ کې موجوده 14 د غرو لوړې څوکې چې د 26,000 فوټو څخه لوړه ارتفاع لري د ده په واسطه فتح شوي دي. او جالبه دغه ده چې نوموړی د ایورست غره تر ټولو لوړې څوکې ته چې د نړۍ لوړه څوکه ده 2 ځلې ورختلی دی. مګر تر ټولو مهمه او د پام وړ نقطه دلته دغه ده چې نوموړی د اکسیجن او هر ډول کومکي وسایلو څخه پرته د غره د لوړو څوکو ته ورپورته کیږي. په عادي ډول نور غرختونکي دومره لوړ ارتفاع ته د پورته کېدلو لپاره حتما اکسیجن ته ضرورت لري، مګر اډ ویسټرز یوازینی غرختونکی دی چې د اکسیجن د کارونې څخه پرته دومره لوړو ارتفاعاتو ته پورته کیږي. څېړونکي د ده په هکله وایي چې اډ ویسټرز د خورا لوړې بدني وړتیا او طاقت درلودونکی دی او د ده سږي د عادي انسانانو په پرتله 30% لوی دي. همدا وجه ده چې نوموړی په ډېرو لوړو ارتفاعاتو کې هم د کومکي اکسیجن څخه د ګټې اخیستلو څخه پرته وخت تیرولی شي. څلورم، سټیک سیورونسن. نوموړی شخص د ډنمارک تبعه او یو آزاد ټوپ وهونکی دی. سټیک 4 ځلې د آزاد ټوپ وهنې نړیواله قهرماني ګټلې ده او د ګینس په کتاب کې هم ګڼ شمېر ریکارډونه ثبت کړي دي. دی داسې شخص بلل کیږي چې د ساه اخیستلو څخه پرته هم ژوند کولی شي. نوموړی د ټوپ وهنې څخه وروسته 22 دقیقې په متواتر ډول د اکسیجن څخه د ګټې اخیستلو څخه پرته د اوبو لاندې لامبو وهي. د دې ترڅنګ دی د نړۍ په منجمدو او یخ وهلو بحرونو او جهیلونو کې هم د اکسیجن د ډبې د کارولو څخه پرته لامبو وهي. د سټیک دا وړتیا واقعا حیرانونکې ده. پنځم، جوتی راج. نوموړی شخص د هندوستان د هیواد سره تعلق لري.
تاسو به د سپایډرمن نوم اوریدلی وي او یا به مو هم د تلویزیون په پرده لیدلی وي چې هغه په دیوالونو او هوارو سطحو ډیر په اسانۍ ښکته او پورته کیږي. جوتی راج دقیقا همدغه کار کوي مګر د کار کاملا واقعي بڼه لري. نوموړی په دیوالونو د پورته کېدلو خورا غښتلې او لوړه وړتیا لري او ډیر په چټکۍ سره د ساتونکو او مرستندویه توکو د کارونې څخه پرته په دیوالونو پورته کیږي. نوموړی د خپل ځان په هکله وایي چې ما د دې کار د زده کړې لپاره د ځان سره کلونه تمرین کړی مګر کوم استاد نه لرم. نوموړی د خپل ځان په هکله وایي چې ما یوازې د بیزوګانو پورته کېدل کتلی دي او د دوی طریقه مې کاپي کړې ده او د هغې په واسطه کولی شم چې هر ډول دیوالونو ته پورته شم. راج په خپله سیمه کې ډیر پیژندل شوی او مشهور دی او د بیزوګیانو د پاچا نوم یې هم ګټلی دی. راج د خپلې دې وړتیا په واسطه سیلانیانو ته نندارې برابروي او د خلکو لپاره د تفریح او ساعت تیرۍ زمینه برابروي. شپږم، رو اینټینګ. په نورمال ډول که زمونږ او ستاسو پوزې ته څو څاڅکي اوبه داخلي شي نو زمونږ او ستاسې حالت ډیر زیات ورسره خرابیږي مګر رو اینټینګ چې د چین د هیواد سره تعلق لري داسې وړتیا لري چې یو ګیلاس اوبه د خپلې پوزې په واسطه پورته کش کوي او هغه د خپلو سترګو په واسطه تر 10 فوټه یا 3 متره فاصلو پورې ویشتلی شي. نوموړی د خپلې دې وړتیا په واسطه ډیر زیات مشهور شوی دی او په زیاتو نندارو کې ګډون کوي او د خپلې دې وړتیا په واسطه خلک حیرانوي. حتی په یو شمیر ویډیوګانو کې داسې هم لیدل شوي دي چې نوموړی د خپلو سترګو په واسطه په کاغذونو د چینایي ژبې لیکنه هم کوي چې دا واقعا حیرانوونکې خبره ده. اووم، ایسا اکوسټا. په 1999 کال کې کله چې ایسا اکوسټا نړۍ ته سترګې پرانیستلې نو ډاکټران یې ډیر زیات حیران کړل ځکه چې ایسا اکوسټا د خبرو کولو لپاره خوله نه درلوده. په لومړي سر کې ډاکټرانو داسې فکر کولو چې دغه ماشوم به ژوندی پاتې نشي مګر نوموړي د ډاکټرانو دغه فکر غلط ثابت کړ. وروسته ډاکټرانو داسې فکر کولو چې ایسا اکوسټا به په خپلو پښو د تګ وړتیا ونه لري مګر وروسته ایسا اکوسټا دغه مفکوره هم غلطه ثابت کړه. نوموړی ډیر لوړ استعداد لري او اوس د امریکا په اریزونا کې ډیر زیات مشهور دی. هغه اوس د موسیقۍ په برخه کې کار کوي او د راپ سندرو لپاره شعرونه لیکي. د شعرونه دومره زیات مشهور دي چې یو نامتو امریکایي راپ سندرغاړي د سره د یو ځای کار کولو هوډ کړی. نوموړی سندرغاړی ټراپوس نومیږي او د سره یو ځای کار کولو ته ډیر زیات خوشبین دی. ټراپوس وایي چې هغه د عیسی आवाज دی او هڅه کوي چې د عیسی د زړه خبرې او فکرونه تر نړیوال پورې ورسوي. درنو لیدونکو، ستاسو لپاره په پورته ذکر شویو عجیبو انسانانو کې د کومې وړتیا ډیره زیاته عجیبه او حیرانونکې وه؟ خپل نظر مو راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. ستاسو څخه اورېدل به مو ډیر زیات خوشحاله کړي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.